او زه به کې دا وایم چې اوس دې دور کې یو بل سټایل شروع شو، ورځ تېرېږي نوی نوی سټایل په ګیره کې را پیدا کېږي. خفه کېږو به نه ملګرو، د نصیحت په بنیاد باندې به یو نوی نوی سټایل مخې ته راځي، جدید سټایل مخې ته راځي. ولې منګه اثر اخلو د غیر نه، منګه چې اثر اخلو د کفارو د بېدینو د اداکارانو نه، د فساقو د فجارو نه منګه اثر اخلو. نو چې په فلم کې یو اداکار کم سټایل په یختو کې کړی په ګیره کې یا په سر کې، امقه زما د مسلمان بچی او زمونږ د مسلمان نسل نوجوان امقه سټایل اختیاروي، هغه ډیزاین اختیاروي. نو مخکې به دلته پوټی پرېښودو، بیا د هغې نه رفته رفته را سعودیان عربو په شان دی دلته به یو پوټی پرېښودی زنه باندې، د هغې نه رفته رفته پکې بیا څه نورې نخرې پکې شروع کړې. اوس پکې یو بله نخره ما ولیدله، بله نخره پکې دا ده د ګیرې دا سیډونه م وایي، لاندې دا غرې م وایي، دلته یې لکه د کوترې د لکۍ په شان ته معمولي سي لکه ګیره راښکته کړي، معمولي شان ته دغه شان یې راښکته کړي لکه معمولي غوندې. سوال درته کوم زما وروڼو، ګیره که خروئ دا خپل جرم دی، خو د نبي په سنت پسې استهزا مه کوئ، د نبی په سنت پسې مسخره مه کوئ. د یو کافر بېدینه یو هندو زیناکار بدکار دغه نه د متاثره کېدلو په وجه باندې تا د خپل نبي سنت د خاورو سره میلاو کړه، تا پسې مسخره وکړه، کفار په تا پسې خاندي، کفارو ته موږ وشرمېدلو. چې مسلمان ته وګوره د خپل نبي د سنت سره یې کمې نخرې وکړې، کم سټایلونه دې وي اختیار کړه. او تپوس ته نه کومه زما وروره، زما نوجوان وروره، که په دې حالات کې تاله مرګ راشي نو د حدیث موافق یبعث العبد علی ما مات علیه، په ورځ د قیامت به بنده په هغه حالت راپورته کېږي چې په کوم حالت کې د نه ساه ختلې وي. نو ستا نه تپوس کوم ته چې په ورځ د قیامت باندې محشر میدان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په منبر ناست یې حوض کوثر سره، ته په کومو سترګو به د هغه د لاس ته جام واخلې، ته په کومو سترګو به د هغه د لاس ته ګیلاس واخلې، ته په کومو سترګو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایې چې ماله یو ګیلاس د حوض کوثر د اوبو نه راکړه. تاله به حیا نه درځي، تاله به شرم نه درځي چې ته نبي صلی الله علیه وسلم ته ویلې په دغه ګیره باندې په دغه شکل باندې چې کوم تا اختیار کړی دی د کفارو او د هندوانو د انګریزانو د شکل په شان ته تا شکل اختیار کړی، ته به څنګه نبي ته خپل لاس ور وړاندې کړې؟ لږ حیا پکار ده که نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره لاندې کس خو نه دی چې تا په هندو هم دبره که، تا په انګریز هم دبره که. زما نبی خو ډېر اوچت نبي و، زما نبی خو ډېر ښایسته نبي و. شاعر خو ځکه ویلي واحسن منک لم تر قط عیني واحسن منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. ستا په شان ښایسته خو زما سترګو چرته نه دی لیدلی، ستا په شان ښایسته خو چرته مور راوړی نه دی وایي. ته خو د هر قسم عیب نه پاک پیدا شوی، ګویا کې داسې پیدا شوی لکه څنګه چې تا ځان غوښته پیدا شوی. ته نبي خو ډېر ښایسته شکل و،